ګور دا آی ډي ده او کسان پوره دي. نورو کسانو ریکویسټ هم کړي او غیر فعال ملګري پکې زیات دي. غیر فعال ملګري ترې لرې کوم ویډیو درته وګورئ او غیر فعال ملګري خپل لرې کړئ. نورو ملګرو ریکویسټ یې کړي هغه ته قبل هم ګوره نه قبلیږي. صحیح ده ملګرو، ځکه کسان پوره دي 558 کسان دي دا نه قبلیږي ځکه چې ما ملګري پوره دي نو هغه دا به څه قبول سي. زه به غیر فعال ملګري لرې کوم، دا فعال ملګري به ریکویسټ یې قبلوم. صحیح ده ملګرو، نو دغه طریقه زده کول غواړئ نو د ویډیو د سره وګورئ، ویډیو د سره لازمي لایک کړئ. السلام علیکم، د سکل سوړ یوټیوب چینل ټول ملګرو ته په دې هیله چې ټول راترک روغ یاست، صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. ملګرو زه عبدالقیوم دان یم، هیله مند یم چې موږ یوټیوب چینل کې نوی یاست چینل لازمي لایک سبسکرایب او د بیل آیکن کې تر څو د موږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت دررسیږي. ملګرو په همدې چینل کې د ټیکنالوژي اړوند ویډیوګانې هره ورځ اپلوډ کیږي، نو هیله مند یم چې چینل سره لازمي لایک کړئ، ویډیو د سره لایک کړئ، ویډیو مو خوښه نور ملګرو سره هم شیر کړئ ځکه چې دا ویډیو هر چا لپاره ضروري ده، هغه کسانو لپاره ډېر ضروري ده چې ملګري پوره کړي وي او 15,000 ملګري پوره کړي. نور کسان ورته ریکویسټ کړي وي او کله چې پوسټ وکړي 12 لایکه 13 لایکه ولري نو غیر فعال ملګري پکې څخه زیات وي. نو څنګه کولی شي چې غیر فعال ملګري لرې کړو؟ نو دغه ویډیو همدې لپاره ځانګړې شوې، د سره ویې ګورئ او لایک کړئ. راځم په ویډیو شروع کوم. لایټ فیسبوک باندې کلیک اخلم، کله لایټ فیسبوک باندې کلیک واخیسته ملګرو دا زما بله آی ډي ده. صحیح ده، هغه آی ډي بله ده او دا بله ده، ځکه دا مې نوې جوړه کړې هغې کې 15,000 کسان پوره دي. نو هغه کسان چې غواړي ما سره په آی ډي کې ملګري سي نو لینک مې کمې هغه ډسکرپشن کې اچولی ده او د ډسکرپشن لینک له لارې تاسو کولی شئ چې د آی ډي کې را سره ملګري شئ. صحیح ده ملګرو، دا آی ډي مې نوې ده او دې کې تقریبا 1,300 ملګري را سره دي. نو هیله مند یم چې را سره ملګري شي. هر څه مو مخکې لاړ شئ، تاسو غواړئ چې غیر فعال ملګري لرې کړئ نو دا ویډیو همدې لپاره ځانګړې شوې. ویډیو سره لازمي لایک کړئ، چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ. ملګرو دغه اباوټ ته به راسئ. صحیح ده ملګرو، که چیرې تاسو هغه باندې کلیک واخلئ پروفایل باندې اباوټ ته به کلیک واخلئ. اباوټ باندې کله کلیک واخیسته را به سئ خپل فرینډس ته، څونه فرینډ لري په همغه فرینډ دغه کوم علامه ما راته وښوده دغه علامه دې باندې به کلیک واخلئ. صحیح ده، فرینډس باندې به ورته کلیک واخلئ تر څو نورې طرحې مراحل ترسره کړئ. هغه ملګري چې غیر فعال وي هغه لرې کړئ. نو صفحه موږ ته راخلاصیږي. ملګرو دا کوم ته مې غشې لګولې په همدې به ورته کلیک واخلئ، یعنې منځني باندې به ورته کلیک واخلئ تر څو غیر فعال ملګري لرې کړئ. دا د هغه ملګرو لیست ده چې نه موږ ته لایک کوي، نه کمنټ کوي، نه موږ پوسټ ګوري، یعنې غیر فعال له فیسبوک لړۍ څخه لرې دي. ولې موږ سره فرینډ دي؟ ولې موږ کسانو فرینډ لړۍ 15,000 پوره شوي، نور کسانو فعال کسانو ما ته ریکویسټ کړی، زه هغه قبلوم، غیر فعال ملګري لرې کوم. نو دا ټول ملګري زه په همدغه طریقه لرې کولی شم، یو هم لرې کولی شم، یو کلیک سره هم لرې کولی شم. صحیح ده ملګرو، دغه د انفرادي توګه یو دانه لرې کوم. صحیح ده، په دې طریقه تاسو کولی شئ چې یو دانه لرې کړئ نو ان فرینډ یې کړئ. صحیح ده ملګرو، ان فرینډ باندې به کلیک کوئ، بیا ان فرینډ باندې ورته کلیک کوئ تر څو دغه ملګری له تاسو څخه لرې سي، غیر فعال ملګری دی ان فرینډ سي. صحیح ده، تر څو هغه فعال ملګري ځان سره فرینډ کړي، تا سره لایک وکړي، تا ته کمنټ وکړي، تا پوسټ وګوري. صحیح ده ملګرو، په همدې طریقه تاسو کولی شئ چې یو ملګری ان فرینډ کړئ. صحیح ده، بیا یې په یو کلیک باندې هم کولی شئ او دغسې هم لرې کولی شئ. صحیح ده، هر ملګری وټاکئ او څونه ملګري لري هغه به په ترتیب سره یو دانه ټاکئ او لرې کولی شئ. صحیح ده ملګرو، او که دې ته مو خلق تنګېږي د پورته سر کې سلیکټ آل درکړی، سلیکټ آر باندې به ورته کلیک واخلئ او ټول ملګري ان فرینډ کړئ. ملګرو دغه ویډیو ته هیله مند یم چې ویډیو مو خوښې وړ ګرځېدلی وي. که چینل مو نوي سبسکرایب کړی، چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کېږئ ځکه چې په دې چینل کې هر ورځ ټیکنالوژي کې اړوند ویډیوګانې اپلوډ کېږي، تاسو یې کتلی او زده کولی شئ. نو ویډیو مو خوښه شوې ویډیو ته لایک ورکړئ، نور ملګرو سره شیر کړئ تر څو نور ملګري هم تاسو کولی شئ چې خپل غیر فعال ملګري له خپل فیسبوک پاڼې څخه لرې کړي، فعال ملګري ورته راشي او لایک کمنټونه ورته وکړي. نو دغه ویډیو دا هیله مند یم چې خوښې وړ ګرځېدلې. بیا مې یادونه کوم چینل سره لازمي سبسکرایب لایک او د بیل آیکن کېږئ. تر بیا بلې ویډیو ښه وخت ښه شي، بیا الله مو مل شه.